السلام علیکم. ډاکټر اسلم تاثیر افریدی د انګازي ټلویزیون د مشهور او معروف پروګرام خیبر ادب قدم په قدم سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نن زمونږ د تاریخي پاڼې برخه مولانا علم خان افریدی دی. مولانا علم خان افریدی د پښتو یو ښه شاعر تیر شوی دی چې په لرغونو تذکرو کې ذکر شته. د معلوماتو تر مخه علم خان افریدی د افریدو د مشهور قوم یا شخص سپای سره تعلق لري. د پیدا وخت په 1919 عیسوي کې یقیني دی، لکه دی په خپله وایي چې ما علم چې دا دیوان مسوده کړو، ما علم چې دا دیوان مسوده کړو سن هجری 1901 کال و، یعنی په 1961 هجری کې د خپل دیوان چې کوم دی دا لیکلی دی. د دې سره سره علم خان په فارسی او عربی ځکه پوهېدو چې د شیخ سادي صاحب یو کتاب چې په کریمه باندې مشهور دی هغه یې په پښتو کې ترجمه کړی دی. وایي چې 23 ورځې ما په زړه فکر د غم کړو، 23 ورځې ما په زړه فکر د غم کړو چې تمام په پښتو ژبه ما علم کړو. دا د دې کتاب په حق لوایي چې دا کتاب ما په 23 ورځې کې ترجمه کړو او مکمل مې کړو. ځای په ځای علم خان افریدي څوک چې سپای دی د خپل قوم ذکر هم کړی دی، د خپل علاقې ذکر هم کړی دی، د تعلق د باړې سره دی. په تیرا کې هم ښه ګرځېدلی دی، د تیرا د میدان ذکر هم کړی دی، د باړې ذکر یې هم په کلام کې موندی شي. او په دې حواله د یو ویښ او بیدار شاعر ځکه دی چې وخت په وخت یې د خپل چاپیرچل د حالاتو ذکر هم په خپل کلام کې کړی دی. لکه چې وایي کمې څوک په دعا یاد کړي کله کله، کمې څوک په دعا یاد کړي کله کله، خدای په ما باندې اسانه کا مشکله. او په دا وخت کې بادشاهي د احمد شاه وه، په دا وخت کې بادشاهي د احمد شاه وه، په لاهور او په دلی باندې غوغا وه، او بادشاهي په افغانان کې دورانی کړه، بادشاهي په افغانان کې دورانی کړه، په مغول په هند کې غم و ما خادي کړه. او سن د هجر 1902 کال و، زما عمر پشماره 13 کال و. یعنی د ذکر کوي چې د احمد شاه ابدالي بادشاهي وه، او په دې وخت کې یعنی دا 1962 هجری وه، او په دې کال باندې زما عمر چې کم دی دا 33 کاله و. دغسې دی مخکې په خپل یو هغه کې وایي چې په تیرا باندې حساب د باران نشته، په تیرا باندې حساب د باران نشته، او هسې رنګ حساب زما د یاران نشته، او په باړه کې مې سشتا شکر گزار یم، په باړه کې مې سشتا شکر گزار یم، او که غایب زما پرې نشي ګمان نشته. و احمد شاه غوندې بادشاه فلک جا نشته، احمد شاه غوندې بادشاه فلک جا نشته، چې ثاني په خپل دور سلطان نشته. او خدمتګار د عالمانو په چشمان یم، خدمتګار د عالمانو په چشمان یم، او مستقیم په شریعت عالمان نشته. او د زړه جوش مې په هیڅ رنګ کمیدن نکا، د زړه
جوش می په هیڅ رنگ میدن نکا بار سکړم چې درخو آدم خان نشتا او د عالم سپای دیوان زکه ظاهر شو د عالم سپای دیوان زکه ظاهر شو چې مومند عبدالرحمن عزیز خان نشتا نو د دې ندام ثابت شوه چې علم خان د رحمان بابا یا د عبدالرحمن بابا نپستا ژوندی و په دې سیمه کې ژوند کړی دی دا سوایي چې د یو عالم فاضل سړی و او په خپل وخت کې د عالم یا مولا باندې مشهور و نو ظاهره خبره ده چې د هغه وخت مروجه علوم یې لوستلي وو یو بل غزل یې دی زموږ سره چې تاسو سره یې شریکوو چې مدام جور و جفا کړې زما دله چې مدام جور و جفا کړې زما دله د وفا په لار به کېږدې قدم کله او په ګلزار یې تماشه کړه د سرو ګلو په ګلزار یې تماشه کړه د سرو ګلو او د دنیا سات به نه وي تل تر تله او چې د یار په یاد مدام بې خوده ګرځم چې د یار په یاد مدام بې خوده ګرځم ساقي مسته پیاله راکړه د سرو مله او ستا په در کې د جفا غشي وریږي ستا په در کې د جفا غشي وریږي ظالم ورته ولاړ یم ولا ولا داو د علم افریدي ذکر او کلام چې تاسو سره مو شریک کړو تر بل پروګرام پورې زه او د انګازي ټلویزیون ملګري ستاسو نه په دې امید اجازت غواړو چې پر روان وخت کې به د یوې بلې تاریخي پاڼې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې وخته د لوی الله په امان